السلام علیکم وروره ښه یې جوړې السلام علیکم څوک یې وروره او دلته څه کوي داود خان داود خان ودرېږه وروره راځه موږ پسې راځه We came to this wall. There was a burst of gunfire. د هغې زموږ د ډزو اوازونه کېدل And as I turned, نو زه چې کله تاو شوم a man stepped into that doorway there. هغلته کس و دروازه یې سره و Before I knew it, I shot him. چې هغه تر څو دغه کېدلو ما هغه وویشته A woman and children dragged his body back inside. او د هغې ماشومانو بچو او ښځې د هغې جسد دننه ننه ایستلو کور ته And I knew he was dead. زه پوهېدلم چې هغه مړ شوی دی This is the place. هغه عطاالله خان استاد عطاالله خان نومېده چې ده وژلی The man that was shot, his name was Ataullah Khan, just a musician. چې د عطاالله د کونډې سره وګورو دا بیا دپاره راغلی چې موږ مړه کوي او بیا بخښنې غواړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم موږ ورونه چې راغلي دغه عطاالله خان چې دغه انګریز مړ کړی دی موږ دې دپاره راغلي چې دغه کې یو فیصله وکړو نو تاسې څنګه خوښه دی ولې هغه څه ګناه کړی او په خپل کور کې پروت و او په خپل کور کې ناست و او دی راغی او ډز ویویشته مړ یې کړ دونه دې کړي دي دا باید چې قتل شي د دې قتل بخښنه نشته هواتو ته راغلی او کار څه ته راغلی
دا اوس کور ته دې راغلی کلي ته دې راغلی عذر درته کوي معذرت درته کوي بخښنه درنه غواړي نو زمونږ او ستاسو دود و دستور او عنعنات خو دا دي چې یو څوک چاته عذر ته راغی هغې ته بخښنه کوي ډېر کم وځي هو که نه بس دا خبره اوس چې هر څه راغلی بس منډې کړي بس دا خبره دا عطاالله خان وارث یې راوغواړي واک د هغه سره دی خوښه یې چې بخي کې قصاصي یا رقم یې چې خوښه یې هغه خو بل دغه هم نه لري دوی ښه دی بوتکی دی په خبره باندې پوهېږي راویې غواړئ ورسره وغږېږئ که یې بخښه ودې بخي او که یې قصاصه هغه د وروره څه دي ختم کړي قصاص دي خو موږ ته تاسو ته دا مناسب دی چې هغه ته موږ تاسو وزر وکړو هغه بیخي د هغې غوسه نه سړېږي هغه وایي چې زه یې وژنم نه یې پرېږدم زمونږ د بخښنې غږ یې Sono gari, da çırpmanın son kararı. Şimdi biraz daha burada getirdiğimiz yeri ben böyle bir şey yapıyorum. بخښل ښه دی د انتقام د اخیستلو نه یا د بدل د اخیستلو نه بخښنه ښه دی انتقام د اخیستلو نه بخښنه ښه دی هغه بل بهتره ده د انتقام د بدل الله أكبر الله أكبر الله أكبر